سلامونه مینوالو، ستاسو ورور ابوبکر صدیق انتظار یم. ملګرو، نن د سره د ګران ورور د صالح نادان صاحب غزل سره شریک کوم. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. د غزل مطلب ده چې هسې وای په تا ګران نه یم سړیه، هسې وای په تا ګران نه یم سړیه، ښه پوهېږمه نادان نه یم سړیه، هسې وای په تا ګران نه یم سړیه، ښه پوهېږمه نادان نه یم سړیه. زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم، زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم، زه خو ستوری د اسمان نه یم سړیه. مننه. زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم، زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم، زه خو ستوری د اسمان نه یم سړیه. تا په خپلې عقیدې کې شک پیدا کړو، تا په خپلې عقیدې کې شک پیدا کړو، ته څه وایي مسلمان نه یم سړیه. ما هر چا سره بې حده مینه کړي، ما هر چا سره بې حده مینه کړي، زه په ګټه او تاوان نه یم سړیه. ما هر چا سره بې حده مینه کړي، زه په ګټه او تاوان نه یم سړیه. په دعا کې صرف تا غواړم الله نه، زه د نور څه په ارمان نه یم سړیه. په دعا کې صرف تا غواړم الله نه، زه د نور څه په ارمان نه یم سړیه. ما نادان مینه په هر ځای کې شیندلې، د نفرت نه ډک انسان نه یم سړیه، د نفرت نه ډک انسان نه یم سړیه.